پتا پسې راغلی یم د لرې نه بزرګې پتا پسې راغلی یم د لرې نه بزرګې خبره به شروع کړم د سندرې نه بزرګې او خو هم تا د څوکیداره کې زما په جنت باندې چې زه درته کتی نه شم د لرې نه بزرګې خو هم تا د څوکیداره کې زما په جنت باندې چې زه درته کتی نه شم د لرې نه بزرګې ته ګورې به پریان به خو زما سره روان وي که ما لاسنیوي وکړو ګل شکرې نه بزرګې او نغمې به د محبوب وي د مارغانو په آواز کې د زاړې نه شروع کړم که کړکوړې نه بزرګې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم په دغه تمه په دغه خیله چې ټول مینوال به روغ جوړ وي د ژوند نه به مزې اخلي مینوالو نن راغلی یم خپل زه به ووایم چې په خپل کلي کې زمونږ په کلي کې داسې یو ستوری موجود دی خوا کې را سره ډېر زیات ګران محترم ډېر مشر طارق مشال صاحب ناستې کوي طارق مشال صاحب ډېر زیات مننه کوم د ستاسو چې مونږ له مو ټایم راکوم او مینوالو ته به زه دا خبره ذخیره کومه چې طارق مشال به زه به دا ووایم چې اوسني دور کې ډېر ښه دی ماشاءالله ډېر مشهور هم دی مرکې هم ډېر زیات راغلي دي او ډېره ښه شاعري کې زما خپله شاعران مې ټول خوښ دي ټول شاعران د پښتو ادب دپاره کار کوي طارق مشال بی مې ډېر زیات زړه ته نږدې دی ډېر زیات مې خوښ دی مشال بی ډېره زیاته مننه مو کومه چې مونږ له مو ټایم راکړو په خپل پروګرام کې درته خرکلی وای بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني محبوب جانه دا ورته ووایم چې مهرباني خو ورته نه خو لوی سړی شي ورته خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني تاسو دلته راغلی او ستاسو څومره مینوال دي هغوی ته سلامونه او احترامات امید لرم روغ به او جوړ به او بس ډېره مننه تا خو خبرې ډېرې زیاتې وکړې زما باره کې خو ډېره مهرباني دې کوم خوشحاله اوسئ لوی سړی شي ډېره مننه مشال بی جانو بله به دا خبره وکړم چې مشال بی جان تاسو د دې صوابۍ یو ستوری یې په ټوله صوابۍ کې په ټوله نړۍ کې ټول پښتانه تاسو پیژني خو بیا هم څه مینوال به داسې چې تاسو به نه پیژني نو خپلو مینوالو سره لږ پیژنګلو وکړئ نو بس هغه ته لنډه کړه د صوابۍ سیمې سره تعلق لرم په صوابۍ کې بیا د ګوهاټي سیری محبوب جان مې ګاونډي هم دی د کلي مو هم دی نږدې یو ورسره پاتې کېږو او د کام کلم صوابۍ چې زموږ کوم ادبي تړون دی تصور مانیروال صاحب دی زما غزل جانانه کیسر مانیروال صاحب دی نور مشران پکې ډېر زیات دي باغی کې زه د کام کلم صوابۍ چې کوم ستر سکرټر په حیثیت باندې بس د پښتو هلې ځلې کوم او بس دغه اصلا شانداروف دی او شعر شاعري څه ګډ وډ غوندې لیکل ډېره مننه مشال بی جان بس دعاګانې به درته کوو الله پاک مو کامیاب کړي زموږ مینوالو سره څه غزل شریک نو مننه به مو وي نو ولې نه څه شعرونه یې نه وي چې ورته ډالۍ کړم چې ګناه او د ثواب ترمنځ ګیر یم ګناه او د ثواب ترمنځ ګیر یم د صحیح او د خراب ترمنځ ګیر یم او یو بلا د رڼاګانې را لهم خوري یو بلا د رڼاګانې را لهم خوري یو بلا نوم پنجاب ترمنځ ګیر یم یو بلا د رڼاګانې را لهم خوري یو بلا نوم پنجاب ترمنځ ګیر یم او زه مثال لکه باچا د دواړو سترګو زه مثال لکه باچا د دواړو سترګو زه د غشو او دریاب ترمنځ ګیر یم او زه مثال لکه باچا د دواړو سترګو زه د غشو او دریاب ترمنځ ګیر یم او زما کور دی د حجري جومات په منځ کې زما کور دی د حجري جومات په منځ کې د رباب او د محراب ترمنځ ګیر یم او خال د تور رنگ فریاد صدا سے کہو خال د تور رنگ فریاد صدا سے کہو لمبو د حجاب ترمنځ ګیر یم او د سرمایې جنگ کې راګیر یم مشاله د سرمایې جنگ کې راګیر یم مشاله او د پردو خلکو حساب ترمنځ ګیر یم د سرمایې جنگ کې راګیر یم مشاله او د پردو خلکو حساب ترمنځ ګیر یم او نور یو دوه شعرونه به ډالۍ کړم چې د محبت خو انتظار مزه که د محبت خو انتظار مزه که او که د جانان شو نو خبره ختمه د محبت خو انتظار مزه که او چې د جانان شو
نو خبره ختمه ویل یې راځم خو به ضرور مشاله ویل یې راځم خو به ضرور مشاله خو که باران شو نو خبره ختمه مشال بھائی جان ستاسو یو غزل ډېر زیات مشهور دی ښکلی دی سم ښکلی دی جی بالکل هغه را سره شریک کړي چې مینهوالو ته دا ذخیره شي چې دا غزل له طارق مشال ویلی مننه خو جلال یوسفزی ډېر ښه ویلی هم دی مننه یې کوو جلال یوسفزی هغې نه مخکې ورته څو شعرونه وو ما خو زیات تر مې ویلي هم دی خو بهرحال ستا فرمایش دی وبوم درته ول هغې نه مخکې څو شعرونه دي چې څوک دي بې لارې او په لاره څوک دي څوک د بې لارې او په لاره څوک دي نن بې نشې او بې خماره څوک دي او ته به تېرېږي او تا ته ګوري به نه ته به تېرېږي او تا ته ګوري به نه ښکلیه دومره ایمانداره څوک دي ته به تېرېږي تا ته ګوري به نه ښکلیه دومره ایمانداره څوک دي او د شیخ چې جام اواز تر غوږو شو نو د شیخ چې جام اواز تر غوږو شو نو وې متکي او پرهېزګاره څوک دي د شیخ چې جام اواز تر غوږو شو نو وې متکي او پرهېزګاره څوک دي او دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي او په دې محفل کې بې له یاره څوک دي او مننه دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي او په دې محفل کې بې له یاره څوک دي او دا شعر د ټولو پښتنو وروڼو ته ډالۍ وي چې زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي او پته به ولګي غداره څوک دي زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي او پته به ولګي غداره څوک دي او په دې ښار کې د مشال نه بغیر په دې ښار کې د مشال نه بغیر د یوسف مخو طرفداره څوک دي او ستا فرمایش دی نو تورې جامې دې اچولې دي ستا فرمایش ما پوره کو تورې جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي نه نو بیا کړی کلام فرمایش دې کړی دی نه ورته ووایم چې ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د آدم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د آدم ښکلی دی او مزه د خال د منم پیزوان دی هم ښکلی دی مزه د خال د منم پیزوان دی هم ښکلی دی او سواتیانو ټولو ته او خاص کر عبدالودود هغوی ته ډالۍ وي چې یو چې د سوات شي جانان بل یې موسم ښکلی دی او ارمان سراج دی او سراج الدین صاحب دی نو ستا چې څومره مینهوال دي هغوی ملګري سواتیانو ته ټولو ته ډالۍ دی ټولو پښتنو ته یو چې د سوات شي جانان بل یې موسم ښکلی دی او کلي ته ستاسو یاره کډه راوړم ښکلی دی کلي ته ستاسو یاره کډه راوړم ښکلی دی او مسافرۍ له مزه پتا خو چم ښکلی دی مسافرۍ له مزه پتا خو چم ښکلی دی او زما ټوپک بدې شي ما ته قلم ښکلی دی زما ټوپک بدې شي ما ته قلم ښکلی دی او چاته یې ویل د مشال تصویر خو سم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی او زما صنم او ستاسو بل یو غزل و سکول باره کې څه مې ویلو غزل چې غزل و که نظم و معنی خاص نه و د سکول باره کې یو نظم نو ما په خیال تاسو هغه نظم هغه زوړ د ګټو سکول او هغه زوړ د ګټو سکول او د لرګي هغه تختی هغه زوړ د ګټو سکول او د لرګي هغه تختی د ملیشې هغه جامې او په سر کږه ټوپی د ملیشې هغه جامې او په سر کږه ټوپی پاسېدو به په جړه نه بس کله مونږ چی پاسېدو به په جړه نه بس کله مونږ چی په جړه به مو غوښتله یوه تانې یا روپۍ په جړه به مو غوښتله یوه تانې یا روپۍ اول به صفایي شوه بیا ولاړ په سملی اول به صفایي شوه بیا ولاړ په سملی چا به وکړي بلوری چا به وکړي بیا دوسری چا به وکړي بلوری چا به وکړي بیا دوسری په سخت ځمکه باندې ناست نه و ټاټ نه و کرسی په سخت ځمکه باندې ناست نه و ټاټ نه و کرسی د چا جیب به ورازوړن د چا به وې زړې سپلی د چا جیب به ورازوړن د چا به وې زړې سپلی بسته کې یو کتاب بله ناستې له بوری
بسته کې یو کتاب بله ناستې له بوری دنګ لوړ هغه چینار او سټک سره ټلی دنګ لوړ هغه چینار او سټک سره ټلی ای بچیه تعلیم وکړه نشته تا ته اوس زما په رنګ سختی ای بچیه تعلیم وکړه نشته تا ته اوس زما په رنګ سختی او ای مشاله څومره ښه وه که هر څومره وې سختی ای مشاله څومره ښه وه که هر څومره وې سختی نه لیلا وه نه خبر د دې ظالمې زندګۍ. ډېره مهرباني. ډېره زیاته مننه. مشال به یقینا ډېر ښکلی غزل، ډېر ښکلی نظم، ډېر ښکلي شعرونه. ډېره مننه ستاسو د ټایم راکولو قدرمن شي، په الله ګران شي. مینوالو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم او خاص کر مشال به خو پکې سواتیانو ته شعرونه ډالۍ کوو خو مونږ ته پکې ډالۍ نه کړو نو بیا ډېره مننه. ډېره مننه. مشال بھائی جان دا یو پیغام ټولو ملګرو ته ورکوم چې د مشال بھائی جان یوټیوب چینل دی د طارق مشال په نوم، هغې باندې به تاسو ته ښکلې ښکلې ویډیوګانې مرکې میلاویږي، هغه له سبسکرایب کړئ. د دې د فیسبوک پاڼه پیج هغه د طارق مشال افیشل په نوم دی، هغه هم ټول لایک کړئ. نو ډېره مننه. کوم ځای کې چې اوسئ ښاد آباد اوسئ. وسلام.